د شپږمې ناحیې د کابل شاه بابا څخه فیض محمد نانی ملنګ او نعمت الله لیکي په آیات مبارک او حدیث مبارک سره ثابت ده چې الله جل جلاله لا مکان ذات دی، یعنې ټاکلی ځای نه لري. نو بیا د معراج په شپه کیسه کې داسې وایي چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول دویم حتی تروم اسمان پورته شو، هلته د الله پاک سره راز وشو. نو دغه کیسه څنګه ده؟ حضراتو دا واقعه قرآني واقعه ده. د معراج واقعه په مکه معظمه کې د نبوت په 11 کال و دنیا ته راغلې ده، یعنې 2 کاله تر هجرت علیه السلام مبارک د مخه. سوال مو ډېر ښه سوال دی او ډېره ښه پوښتنه ده. دا نه معنا چې حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام الله پاک معراج ته یووی او دا اسمانو ته او حتی عرش معلا ته یې وخېژاوه. دا معنا نه ده چې پاک رب جل جلاله الته ځای لري، مکان لري، الته ناست دی. مسأله داسې نه ده لکه بعضې هغه کسان چې عقیده نه لري او کج عقیده والا دي او دوی خدای لره مکان ثابتي، وایي الله پر عرش ناست دی، پښې لاندې راځي. نعوذ بالله، الله جسم نه دی، لیس کمثله شیء. د قرآن پاک آیات مقدس دی، د خدای په شان هیڅ شی نشته. نو که الله جسم شي، نعوذ بالله، اجسام ډېرې په دنیا کې یا اخر نسل پیدا شو، نعوذ بالله. واقعه هم دا ده چې الله جل جلاله خبرې وکړې د موسی علیه السلام سره په کوه طور کې. د دې معنا دا نه ده حضراتو چې الله پاک راشوه سوی په دا کوه طور کې دلته ناستو د خپل پیغمبر او نبي سره او د حضرت موسی علیه السلام سره خبرې وکړې. دا معنا نه. الله جل جلاله هغه شپه چې موسی علیه السلام مبارک روان دی او پر ده باندې غږ وسو انا ربک فاخلعن علیک، وباسم وچنې دي او زه ستا دپاره رب یم. او بیا دغه وحی ورته وکړه چې زه اذهب الى فرعون انه طغى، پاک رب په دا درخته کې نه و. الله جل جلاله په خپل قدرت کامله په دې هوا او فضا کې هغه ایجاد د حروفو د اصواتو کاوه چې حضرت موسی علیه السلام د هر جانبه اورېدی. دا اشاره و دې ته چې الله جل جلاله یو خاص رب پورې اړه نه لري چې یا لوړ دی یا کښته دی یا یمین ته دی یا یسار شتې خواته چپې خواته یا د مخ یا شاته، داسې نه ده. نو په شپه کې د معراج حضرت پیغمبر اسلام د احترام په خاطر، د اکرام په خاطر، د عزت په خاطر چې دغسې عزت الله جل جلاله په دا خپلو پیغمبرانو علیهم السلام کې هېڅ چاته نه ورکړی لکه و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته چې دا عزت ورکړي. هغه ځای ته چې یو دا د تشریف په خاطر، دا د عزت په خاطر، دا د اکرام په خاطر. نو کنیا الله جل جلاله وحی وده ته رالیږل و دا مځکې ته و هم خبرې هم دا هلته په مځکې کې کولی سو، لیکن علیه السلام مبارک هلته مکان پیدا کړی پر عرش معلا د پاسه شرف رف ورساوه. الله جل جلاله بلا مکانه بلا مکان دی، د ابد دپاره الله لره مکان نسته. والسلام.